الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله بتوفيق سره د سوالاتو جواباتو شپږم نشست شروع کوو. په دې کې چې کوم وروڼه او خویندو تپوسونه کړي د هغې جواب به کوو د الله په توفیق سره. او حتی الوسه کوشش زموږ دی چې ډېرو سوالونو جواب ورکړو، خو د وخت د کمي د لاسه، د مصروفیاتو د لاسه د هر چا جواب نشو ورکولی. او د هغې دا مطلب نه چې د دغه کس سره زموږ نه لګي یا والعیاذ بالله تکبر کو. یو سړي کاري دین بیانول نو په هغې کې هغه سیس تکبر کوي. خو زموږ د خلکو کې دا بیماري ده چې دوی چې بدګماني ډېره زر کوي په سړي باندې. نو موږ ته داسې سوالونه راغلي دي او داسې میسیج یې چې په هغې کې دا وایي چې تا کې تکبر دی او قیامت پر ورځ به الله له څه جواب ورکوي او دا او داسې. نو دا سړی د حالاتو نه خبر چې دی په دغه ځي باندې ځان کې به ورته پته ولګي. د هغه دا مطلب وي چې څنګه زه مزدوري وکړم بې فارغه ناست یم، یا مزدوري مې نشته بلکل فارغه یم، داسې یو دا مخامخ سړی هم فارغه ناست. نو د ډېرو مصروفیاتو د لاسه د بعض ملګرو د سوالونو جواب موږ نشو ورکولی، او په دې کې زموږ د چا سره دغه نشته چې دا خاص سړی د سوال جواب ورکوه، دا لرې دی، دا دشمن دی یا داسې زموږ نه لګي. زموږ کار دی د الله په توفیق سره دین بیانول، چې هر څوک څه تپوس وکړي حتی تراوسه کوشش کوو چې د دې جواب ضرور کړو او واضح جواب ورته وکړو د قرآن او حدیث په رڼا کې. اولنی سوال په دې حلقه کې هغه دا دی، یو ورور تپوس کړی دی چې آیا سګرټ او نسوار او دس ماتې او که نه. دا سوال اکثر زموږ دا خلک ډېر کوي. د دې جواب دا دی وبالله التوفیق چې د سګرټ او د نسوار سره او دس نه ماتېږي. د هغې وجه دا چې دې سره عقل ختمیږي نه، انسان په هوش او حواس کې، او دې کې څه شک نشي چې دا یو حرام او خبیث او پلید شی. خو دومره ده چې لازم نه دی یو سړی به حرام خوري د هغې د لاسه به د هغه اودس ماتېږي. داسې قاعده نه ده او نه څه قانون دی ده په شریعت کې چې څوک کوم حرام وخوري د به اودس ماتېږي. نو هغه نشې سره اودس ماتېږي چې انسان دماغ ورسره بلکل ختم شي، نو هغه د ځان نه خبر. او د دې دا مطلب نه دی چې په سګرټ او په نسوار کې نشه نشته. دې کې خو څه شک موږ نه کوو په دې خبره کې، نشه پکې بلکل شته. خو دومره ده چې د استعمال سره اودس نه ماتېږي، اودس کول غوره وي. او اقل درجه ده چې خوله خو به کنګالې، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو اوږه وخورئ، پیاز وخورئ، نو جومات ته مه راځئ. هلکه دا حلال شي نه، چې سړی حرام شی استعمال کړي او د خولې نه څښا بنځي، خصوصا د سګرټو والا، نو د دوی نه به څنګه بیا دا ملایک تنګېږي، څومره به دې تنګېږي، او دا مونږ چې ورسره خوا کې کم کس کې دی څومره تنګېږي. باقي نسوار او سګرټ استعمالول، د هغې تجارت کول، هغه خرڅول، اغوستل، دا ټول حرام دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي یسألونک ماذا احل لهم، دوی ته نه تپوس کړي چې دوی دپاره څه حلال دي. قل احل لکم الطیبات، الله پاک شي نه حلال کړي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر خبره کوي ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث، چې دی به پاک شي نه حلالوي او پلید شي نه به حراموي، او دا به پلیدو کې دننه راځي. دا شان نشه م ورکوي. نو نسوار، سګرټ او دا چرس، هیروین، افیم او دا نشې والا پانونه، دا ټول شي نه په دې کې دننه داخل دي او دا حرام دي. د دې خرڅول، اغوستل، د دې لپاره ځای ورکول، دا ټول حرام دي. او بیا دا چې د نسوار او سګرټ د دې نشه دومره نه چې د انسان هوش او حواس ورڅخه ختم شي. نو ځکه صحیح خبره به دی والله اعلم، اگر که بعض علما وایي چې دې سره اودس ماتېږي،
هغه د چې نسوار او سګرټ د استعمال سره اودس نه ماتي خو اودس کول غوره دي والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه دا دی چې یو سړی د رسول الله وسلم قبر له ورشي او هلته په رسول صلی باندې سلام او درود ووایي، آیا دا درود او سلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوري او دا سړی ییني او کنه؟ الجواب بالله التوفیق. رسول صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی خو هغه د برزخ ژوند دی. هغه نعمتونه ورته میلاویږي کوم چې الله سبحانه تعالی ورکوي په برزخ کې، د هغه اعمالو د لاسه کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي هغه غټ اعمال. خو د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند په قبر کې دننه داسې نه دی لکه څنګه چې د دنیا ژوند دی دې ته غوږ کولاو کوي، او نه داسې ژوند دی لکه څنګه چې د آخرت ژوند دی. یو ژوند د دنیا دی، بل ژوند د آخرت دی، په منځ کې ژوند د برزخ دی. د برزخ د ژوند چې دی دا نه د دنیا د ژوند په شان دی او نه د آخرت د ژوند په شان دی. د دې ژوند پوره تفصیلات او هغه هر څه چاته معلوم دي، الله سبحانه وتعالی ته معلوم دي. موږ د هغې په باره کې دومره خبرې کوو څومره چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودي. باقي رسول صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی، وفات شوی دی، د دنیا نه تللی. په قرآن کې الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. پیغمبر وستا نه مخکې چې څومره انسان راغلي یو سړی موږ نه دی پاتې کړی د همیشه لپاره، نو که ته مړ شي نو ولې دوی به پاتې کېږي؟ نو که ته مړ شي ای څه مطلب دی؟ دغه شان بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي کل من علیها فان، څوک چې دی فنا کېږي، په دې څوک کې رسول صلی الله علیه وسلم دننه راغی. دغه شان انک میت و انهم میتون، پیغمبر ته به مري دوی به مري. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل. که چېرته دا پیغمبر مړ شي یا ووژلی شي، دا الله دا خبره کوي، چا چې پیدا کړی هغه دا خبره کوي. اوس یو سړی که د الله نه مخکې ځي وایي جدا مسله ده. بله دا چې صحابه کرامو رسول صلی الله علیه وسلم له غسل ورکړی، کفنې وله ورکړی، په هغه باندې جنازه کړې ده، بیا ښخ کړی. د ژوندي سره څوک دا کار کوي؟ بلکې د صحابه کرامو دا عقیده وه چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، په قبر کې داسې ژوند دی لکه څنګه چې دنیا ده، به دا کارونه نه کوله. دغه شان کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو، فاطمه رضی الله عنها په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې لاړه او ورته یې مال زما د پلار میراث راکړه. میراث هغه څنګه غواړي؟ خو د هغې د عقیدې ده که زما پلار مړ شوی دی، او که د هغې د عقیده چې پلار ژوندی دی نو بیا میراث څه شي غواړي؟ بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه کړي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې پیغمبران په میراث کې د دین او د علم نه علاوه نور څه نه پرېږده، د عامو مسلمانانو دپاره یې کسب پاتې شو. دغه شان چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو صحابه کرام د هغه وخت په رسول صلی الله علیه وسلم نو ښخ کړی چې څو پورې خلیفه نه وټاکلی. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی نو دوی خلیفه داسې شي ټاکي، د هغو د عقیده دی چې رسول صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی. دغه شان د عثمان رضی الله عنه د دور نه واله او بیا د فتنې شروع شوې، د فتنو له دروازې سټارټې شو. په یو ځای کې د صحابه کرام د رسول صلی الله علیه وسلم قبر نه راغلي چې د ده نه مشوره واخلو، د ده نه تپوس وکړو، ده ته خپله مسله بیان کړو چې په دې فتنو کې موږ څه وکړو. نه دي راغلي، خو د هغو د عقیده ده که چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه وفات شوی. په دې باندې دلایل به ډېر زیات دي، که موږ پکې ورننوتو نو خبره به رانه ډېره اوږده شي. حاصل دا شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم بدن په دغه قبر کې پروت دی، روح یې په علیین کې ده، او د رسول صلی الله علیه وسلم په برزخ کې ژوند هغه د ټولو انسانانو د ژوند نه ښایسته ژوند به ځکه چې هغه د دې انسانانو سید دی او سردار دی، او د اولنو او د آخرنو سردار دی. په دې باندې زموږ ایمان دی. خو یوازې ګورې په برزخ کې هغه نه دی ژوند دی، د شهیدانو ژوند دي، د نیکان خلک دوی ته هم نعمتونه میلاوي، خو دغه د برزخ ژوند دی. که څوک راته پوښتنه کړي پیغمبر مړ دی که ژوندی دی، نو څه جواب به ورکړې؟ مړ دی. دی په یو ټکي تفصیل وکړه څنګه مړ دی. مړ داسې دی چې دنیا ژوند یې ختم شي، نه زمونږ اوري او نه مونږ ییني. دا کمزوري خبرې دي او منګړت روایت دي چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې د امت ته عمل هغه ته مخامخ کېږي او هغه ییني، او دا ټول هسې بې سنده خبرې. تفصیل بیا دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، مړ دی،
ژوند شتي ژوندی دی خو په برزخ کې ژوندی دی او هغه ژوند نه د دنیا د ژوند په شان دی او نه د آخرت د ژوند په شان دی. نو اصل دا دی چې مړي نه اوري. دا مسله ما تاسو ته بار بار بیانه کړې ده او بیا به هم بیانوم ځکه د عقیدې مسله ده. اصل څه دی؟ مړي نه اوري. دا اهمه مسله ده. یو ورځ ما د یو مولوي صاحب سره بحث شروع کړو، زه وایي چې نه پلاني ځي نه فارغ یم پلاني ځي نه. ما ته زموږ په پاکستان کې خو فرقې دومره دي چې په کور کې دننه هم درې څلورو فرقو والا اوسېږي. په یو کور کې دننه پلار یې جدا دین دی او د زوی جدا دی او د نوسي جدا دی او د انګوري جدا دی. نه ما ته څه حیاتۍ که مماتۍ لکه حیاتیان هلته هغه چاته وایي چې هغه وایي چې دا مړي ژوندي دي. داسې ژوندي دي لکه څنګه چې په دنیا کې ژوندي وو، خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم. مماتیان هغه ته وایي چې بلکل مړي د سره اوري نه. نو ما ته کوم یې وي جو هغه ته پته کو څوک چې حیاتیان په دې کې هم راټینګي کوته چې مماتیان په دې کې هم راټینګي. وایي دې مسلو کې زه ګوتې نه وم. ما ته وایي دا خو د عقیدې مسله ده. ته مولای ته به سوال څوک راشي ته نه به تپوس کې مړي اوري که نه اوري. په پاکستان کې افغانستان کې انډیا بنګلدیش کې غټه جاخه چې کومه روانه ده هغه د دې خبرو د لاسه روانه دي. قبرونو د ورسونه د درګاهونه دربارونه ټول د دې د لاسه دي چې مړي اوري که نه اوري. خبره په دې ختمېږي. او ته زه به ګوتې نه وم. بیا چې یو څو خبرې وکړې بیا ما ته ووایي په اخره کې وایي که اوري او که نه اوري زموږ پکې څه کار دی. خو جواب یې ما لرانه کړو چې اوري که نه اوري. ته پته چې هر طرف ته زه پوساوېږم د علم ورسره نه و. نو دا بنیادي مسله ده. مړي اصل دا دی چې نه اوري. وما انت بمسمع من في القبور. پیغمبر په دې قبرونو کې چې څوک دي نشي اورولی. بیا به استثناء کې مګر کوم ځای کې چې شریعت ویلي دي چې اوري هلته اوري. زموږ په ملک کې چې کوم دي هغه د حد نه اوري یا کمیږي. حیاتیان څه وایي مړي همیشه اوري. دغه اصل خلاف دی. مماتیان راپاسېلو په دوی رد کوو چې ستاسو عقیده خرابه ده. نو د هغه حدیثونو نه انکار وکړو په کوم کې چې دا دي چې مړي په دې وخت کې اوري هغې پسې پرېښودو. نو دغه تاسو هم زیاتی وکړو. اوس دا حدیث دی چې مړی خښ کړی شي نو د ژوندي چې د کله روان شي دی د هغوی د قدمونو اواز اوري. د صحیح بخاري حدیث دی. او ما پخپله د یو مولا سره بحث کوم مماتی و. ما د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب ته نه رسېدلی. ما زه خو چې به کوم رسېدلی ما خو دغه ده نه واضح ترجمه یې دا ده. وایي نه د دې مطلب دا دی چې یعنې دا ملایکو له دومره زر راشي دومره زر د منکر او نکیر چې لا د ژوندي د دغه ځای نه وتي هم نه وي. اوس دا ګوره حدیث ټول تاو راتاو کو مات راماتې کو خو چې د مولوي صاحب او د امیر صاحب د خبرې چې د خلاف ورزي ونه شي. نو الحمدلله چې الله موږ ته د سلفیت دا منهج او عقیده را نصیب کړی ده. کوم ځای کې قرآن او حدیث خبر راشي بس هغه شان یې منو څنګه چې الله ویلي څنګه چې پیغمبر او څنګه چې صحابه کرام ویلي. رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې په قرآن او حدیث کې دا مسله نه ده ثابته چې هغه ډایرک ستا د سلام او ستا د درود اوري. پاتې له د لیدو ده خو بلکل نشته. لا په دې کې بعض علما خبرې کوي چې اوري که نه اوري د سلام ډایرک. خو په دې کې چې څوک بحث کوي نه هغه بلکل د علم نه خالي دی چې ایني که نه ایني. دې بعضو کتابونه لیکلي دي دا پای کې ښه باقاعده آداب دي د مسجد نبوي د زیارت. نو په آدابو کې دا هم لیکلي چې رسول صلی الله ورځي نه د خپو د دې طرفه به ورځي یعنې کوم طرف ته چې د هغه خپې دي د سر د طرفه به ورنه راځي ځکه چې هغه تا ته ګوري نو بیا به سر راړي. او دا ټولې خبرې لیکي چې ایني په دې خو سره څه دلیل نشته. حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې ځمکه کې داسې ملایک ګرځي چې هغوی د درود او سلام رسوي چاته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. که رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرک اورېدی نو دې ملایکو ته څه ضرورت دی؟ دې ملایکو دا کار چې لګېدلی ده خو دې دلاسې چې رسول الله نه اوري ډایرک که نه. دغه شان په حدیث کې دا راځي په سنن ابي داود کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې چې څوک په ما سلام واچي الله سبحانه وتعالی ما ته روح را واپس کی نزل هغه سلام جواب ورکړم. په دې کې دوه مسلې دا چې وایي ما ته روح را واپس کی دې څه ثابته شوه؟ رسول صلی الله علیه وسلم دویمه نه اوري ډایرک اورېدی نو بیا دې کې څنګه وایي چې کله
د روح ماته راواپس شي او ملایک په ځمکې ګرځي او هغوی ماته د سلام راورسوي، نو صحیح خبره ده والعلم عند الله چې رسول صلی الله علیه وسلم ډایرکټ د درود او د سلام دا نه اوري. او په دې کې ته یو فایده ذکر کوم، ناشنا فایده، چې د خپل پلار سره ښه کول غواړي په رسول صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایي. نو په ذهن کې لري چې د پلار سره د خو د رسول صلی الله علیه وسلم درود ته څه د دې څه تعلق ته ډېر باریک تعلق ته لري. حدیث کې دا راځي چې کله څوک په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو ملائک چې کله دا درود ویسي نو هغه ته وایي فلان ابن فلان، پلانی د پلانی زوی دا درود ویل. ګوره سره پلار تذکره به هلته کېږي. لکه ته دا غواړې چې پلار سره ښه وکړې او د هغه تذکره وشي، دومره اوچت مخلوق په ژبه باندې نو په رسول صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایي. دا ناشنا فایده ځان سره یاد ساتئ چې هلته داسې ویلی کېږي پلانی د پلاني زوی، نو د پلاني زوی د ستا پلار دی، د هغه نوم به اخیستی کېږي. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د عربیان اکثر سنت نه کوي، نو دا څه خبره ده؟ الجواب، یو خو دا خبره پرېږدئ چې سعودیان دا چل ډېر کوي او عربیان دا چل ډېر کوي. خپل ځان ته که ته غواړي چې خپل ګریوان کې سړی وګوري چې ما کې کم کم کمی دی، خو دوه خبرې راټینګې کړي، او دوی سنت نه کوي دوی سنت نه کوي. داسې عام تپوس وکړي چې سړی سنت نه کوي دې څه دغه دی. بل داسې یو قوم پوره قوم پوره نښته دی او کمي د لاسه دم نه انصافي ده. او موږ کې چې کمې کمیانې دي هغه خصوصا د سعودیانو کې چې کم کمیانې د هغې په مخ کې زموږ هغه داسې لکه غرونه. یو سړی سنت پرېږدي دا کمی دی. زه د مسلې ته راځم. یو سړي ته عقیده نه ده معلومه، یو سړی خپل رب نه پېژني، یو سړی قبرونو ته سجدې لګوي، یو سړی تعویذونه استعمالوي، یو سړی درګاهونو او دربارونو له ځي، یو سړی عقیدې کمزوري دي، غلطې عقیدې. دا غټ نقصاني که دا غټ نقصاني د سنت چې نه کوي. نقصاني دا ده چې عقیدې یې نشته. نو دا یوه خبره یې ساتئ. بیا راځو دې مسلې له دا سنت چې کوم د مانځه سره یې دې ته سنت وایي. موږ ټولو ته سنت وایو. یو فرض فرض واجب او سنت. دا فرض او واجب چې ورته وایي د دې مطلب دی چې په کولو یې ثواب دی او په نه کولو عذاب دی. او سنت چې کله وویلی شي د هغې مطلب دی چې په کولو یې ثواب دی په نه کولو یې عذاب نشته. دا خو یو قاعده یې د ساتئ، دا یو قانون یاد کړئ ځان سره. حدیث کې دا راځي چې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو بدو راغی. رسول صلی الله علیه وسلم نه د اسلام تپوس وکړو اسلام څه ته وایي، څه کول غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم 5 لمونځونه په شپه او په ورځ کې. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس نه وتو نه بدوان خو سادهګان خلک په دغه لاره لاره کې وي په الله مې د قسمي نه به ډېروم او نه یې کمومه. داسې چې د وي دغه به کوم. رسول صلی الله علیه وسلم افلح ان صدق، دا سړی کامیاب دی که رښتیا وایي. د دې نه دا ثابته شوه چې فرض مونځ هغه کم یو دی، هغه دغه 5 لمونځونه دي. دا واجب دي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا وښو. خو د هغې سره سره دا یې د ساتئ همیشه سنت نه کول. دا دلیل دی د دې سړي په بېدینۍ باندې، او دلیل دی په دې باندې چې دې سړي سره د دین قدر نشته. اگر که بعض علما ګوره دا وایي چې دې سره ګناهګاري خو نه د ګناه د فتوه پې لګول. کله نه کله سړی پرېږدي بیماري په څه کار کې مصروف وي، انشاءالله دته څه حرج نشته. موږ د هغه سړي خبره کوو چې همیشه یې پرېږدي. په کار دا د مسلمان له چې دی د دې لمونځونو حفاظت وکړي، او که چېرته دې پاتې شي قضا دې راوګرځي. ګوره دې لپاره قضا هم شته. علما وایي کوم سړی چې سنت پرېږدي ورو ورو دې سره عادت شي، بیا دویمه مرحله دا ده چې بیا ورو ورو دا فرض لمونځ پرېږدي. طبعي د طبعي دروازه ده چې کله سړی د سنت همیشه پرېږدي. ځکه امام ابن حجر رحمه الله د دغه اعرابي د حدیث چې کوم دی د بدو د دې شرح یې کوله، هغې کې بیا دا خبره کړې ده کوم سړی چې همیشه د سنت پرېږدي د سستۍ د لاسه د بې رغبتۍ د لاسه، نو دا فسق او فجور دی. وی دا فسق او فجور دی، او په دې باندې وعید راغلی دی. امام ابن حجر ناشنا دلیل ذکر کړی. وی دلیل لري چې رسول الله چې من رغب عن سنتي فلیس مني. څوک چې زما د لارې نه وړی دی زموږ په امت کې نه دی، او د رسول صلی الله علیه وسلم لار دا وه چې هغه به د سنت کول.
الا دا چې سفر کې پرېښوده سنت دي سوای د سحر د سنتو نه. دغه شان هغه وایي امام ابن حجر وایي صحابه کرامو دغه ټولو دا طریقه وه چې د سنت به همیشه کوله سوای د سفر نه. نو دا د مسلمان شان دی چې دی د فرض منځ سره د سنت به کوي، د دې پرېښوده نه دي پکار، دوام پې نه پکار. او کله نه کله چې د چا نه پاتې شي نو د هغې سره ګناهګارېږي نه. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دی چې یو سړی یوازې لمونځ کوي، نو دا بعض خلک جومات ته راننوځي یوازې لمونځ کوي، د هغې لپاره اقامت کوي، دا طریقه دوی صحیح ده که صحیح نه ده؟ الجواب علماو په دې خبر باندې خو اتفاق دی چې کوم سړی راننوتو جومات ته او یوازې لمونځ کوي او د بانګ ونه وي اقامت یې ونه کړو لمونځ یې صحیح دی، ځکه چې یو پر بانګ ویلی شوی اقامت شوی کوم چې د جومات کې مخکې شي نو بس د ده دا طریقه د ده دا لمونځ دا صحیح دی. خو علما دا وایي لکه امام شافعي رحمه الله وایي چې یو سړی جومات ته راننوځي او لمونځ کوي ځان له اقامت وکړي، نو ما ته څوک داسې نه ده معلوم علماو کوي چې هغه د دې کار خلاف دی. نو که یو سړی اقامت وکړي راننوځي بانګ و اقامت وکړي نو په دې کې هېڅ حرج نشته. او قتاده رحمه الله امام قتاده رحمه الله وی لا یأتیک من شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا خیر. وی دا گواهی چې ته ورکړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، د خیر نه علاوه پکې نور څه نشته، خیر پکې دی. دغه شان انس بن مالک رضی الله عنه ثابت دي او امام ابن ابي شيبه رحمه الله دا روایت راوړی دی چې هغه پیر جومات ته ننوتو وقد صلوا او هغوی لمونځ کړی، فامر رجلا فاذن واقام، نو یو سړي ته امر وکړو هغه بانګ ووي او بیا اقامت وکړو، او دا روایت سندن ښه صحیح دی. نو دغه شان چې څوک جومات ته راننوځي که اقامت یې وکړو هېڅ حرج پکې نشته، او که ویې نه کړو نو هم څه حرج پکې نشته. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی، هغه ده چې یو سړی په صفونو پسې شاته یعنې صفونه پورې او دی درې صفونو نه شاته یوازې لمونځ کوي، دا لمونځ کېږي او که نه؟ جواب وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب په رڼا کې راکړه. الجواب وبالله التوفیق هغه ده چې اول خو دا خبره کول چې جواب راکړه د امام صاحب په مذهب باندې څه مطلب دی؟ موږ چې دله جواب درکوو دا به انشاءالله په مذهب د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم او په مذهب د امام ابو حنیفه به مې چې امام ابو حنیفه رحمه الله وي کوم ځای کې صحیح حدیث ملاوي شو دا چا مذهب دی؟ وایي دا زما مذهب دی. بس د امام ابو حنیفه دغه مذهب دی، زه به تا ته په دې خبره باندې حدیثونه وښیم، همدغه مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دی. دا سوال چې سړی کوي سړی داسې وایي چې د امام شافعي طریقه راته وښایه د امام ابو حنیفه په خپله موږ دا وایو، په خپله ټول دا وایي چې دې امامانو کوشش کړی دی د قرآن او د حدیث د بیانولو، نو چې هغوی قرآن او حدیث بیان کړي دي نو ته بیا تپوس ولې د یو خاص مولا په باره کې کوې چې دی څه وایي؟ هغوی قرآن او حدیث بیان کړي که نه ته ووایه قرآن او حدیث دې مسله کې څه وایي؟ خو بیا هم جواب د دې مسلې ورکوو که دا رور به مطمئن کېږي او که نه، خو دا جواب به انشاءالله د رسول الله وسلم د حدیثونو په رڼا کې. یوازې کس چې د صفونو نه شاته لمونځ کوي صحیح خبره دا ده چې دا لمونځ نه کېږي. یوازې یو سړی چې د صفونو نه شاته ولاړي د ده لمونځ نه کېږي، دا صحیح خبره ده. په دې باندې دلیل دی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی دی د علي بن شیبان رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې صف نه شاته ولاړ یوازې لمونځ کوي. فلما انصرف قال له النبي صلی الله علیه وسلم، چې کله رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ ختم کو ورته یې وویې هغه ته یې آواز وکړي دی خو راشه هغه لمونځ ختم کو وایي دا لمونځ بیا وکړه. فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لمونځ نه کېږي د هغه سړي چې یوازې د صف نه شاته ولاړي، او دا حدیث حسن درجه کې د دنیا شواهد دي. دا اوس د رسول صلی فتوا ده. کوم علما چې دا وایي چې نه کېږي هغوی یو څو جوابونه ورکوي او مختصر به د هغې جواب وکړو، د جوابونو جواب به وکړو. هغو دا وایي چې دا زنانه چې شاته یوازې ولاړې د دې لمونځ څنګه کېږي؟ لکه حدیث کې دا راځي که صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث دی، انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې فقمت انا والیتیم
وی زه یتیم پر رسول په شاته ودرېدو والعجوز من ورائنا او ښځه کوم ځای کې ودرېده هغه زموږ نه شاته ودرېده وګورئ دا یوازې ولاړه نو د دې جواب دا دی چې دا خو د ښځو مسله ده دا مسله چا لپاره ده دا د ښځو لپاره ده دلته خبره عامه د جومات دنه سړی راشي بل څه کوي نو دا خو د ښځو خاص مسله ده چې کومه مسله د ښځو خاصي بیا هغو ته پرېښوده پکار دي بعض دا خبره کوي وی ابوبکر رضی الله عنه چې د دروازې سره رکوع وکړه او د صف ته راغی نو د دروازې نه د صفه پورې دی یوازې نه د ده لمونځ څنګه وشو جواب هغه دا دی چې مسله دا روانه ده چې یو سړی لمونځ پوره کوي موږ وایو د لمونځ نه کیږي دا خو د یو څو سکندو دپاره دا خو هېڅ حرج نشته نو دې او دې کې فرق دی خو بعض څه وایي د علما ګوره په یو بل باندې ناشنا ردونه کوي چې چا زړه ژوندی هغه د علم سره ډېر شوق پیدا کړي بعض دا دلیل ورکوي وی عبدالله بن عباس چې د رسول الله سره ودرېدو شپې تهجد چې کول رسول الله سره ودرېد کنه خو په غلط طرف ودرېد په کوم طرف ودرېد په ګس طرف ودرېد رسول الله سره د غوږ نه ونیو او شاته راتاو کو کوم ځای ته د ښۍ ته وی دی چې شاته راتاو شي دی یوازې نه دی چې شاته راتاو شو دغه ټیم کې دی یوازې نه د ده لمونځ څنګه وشو جواب د دې مسلې دا دی چې عبدالله بن عباس شاته ولاړ نه و تېر شوی و او د تېرېدو مسله جدا ده او د ودرېدو هغه جدا ده بعض علما دا وایي دې ځای کې چې رسول صلی چې لا صلات وایي د دې مطلب دا دی چې مونځ نه کېږي مطلب دا چې مونځ کامل نه دی دا مسله ده بعض یاران په دغه کې راپېښوي وایي چې سوره فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي وایي دلته مطلب دی چې مونځ کامل نه دی ځکه ستا دا خبره ومنو مونځ کامل نه دی ولې په خلکو باندې نقصاني مونځونه کوي خو بیا دا خبره دې غلطه ده چې دلته دا مطلب دی چې کامل نه دلته مطلب دی چې نه کېږي دلیل پې څه دی رسول صلی الله سړي ته څه ووایي بیا وکړه چې مونځ کامل نه صرف مسله دا ده بیا رسول څنګه دې سړي ته وایي چې بیا وکړه حدیث کې درځي امام ابو داود امام ترمذی رحمه الله راوړی د وابصر د حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو رجلا یصلي خلف الصف وحده یوازې ولاړ رسول صلی الله علیه وسلم ته فامره ان يعيد صلاته رسول صلی الله علیه وسلم بیا وکړه دا واضح فتوا ده وی د مونځ بیا وکړه نه دی شي اوس دې مسلې له راځو چې ته جومات ته دننه راغلې او په صفونو کې بلکل ځای نشته ته په صفونو کې وګرځېدې خو دې ستا ته ځای میلاو نه شي چې ورننوځې خصوصا چې د هغه خلکو جوماتونو ته ورننوځي چې هغه د رسول په طریقه باندې بلکل عمل کوي د هغوی خپې د خپو سره اوږې د اوږو سره په هغې کې ځای نه چاته نه میلاوي او که دا دغه جوماتونو ته ورغلي چې په خپله مرضۍ څوک یو لیش مخې ته ولاړي څوک شاته ولاړي څوک ښی طرف ته خوا شوی څوک ګس ته خوا شوی څوک شاته د ایسي سره ډډه لګولي چې یخ هوا پرې لګي څوک ستنې ته ولاړي نو په دغه کې بیا چې دا کسان لږ وړقی نو د اووه اتو کسانو ځای به کې د نور راوځي خو که یو کس راغی او ځای ورته میلاو نه شو چې ځای میلاو نه شو نو الله وایي فاتقوا الله ما استطعتم څومره څه طاقت وي دومره به خبره منې په هغې به عمل کړي نو بیا ته شاته مونځ کولی شي یوازې د په هغه وخت کې چې کله په صفونو کې ځای نه وي بعض علما دا وایي چې د مخکې صف نه به یو کس راشاته کړي او په دې کې هغوی یو حدیث ذکر کوي چې امام طبراني رحمه الله راوړی دی وایي په هغې کې دا دي چې یو کس به د شاته راښکو دی رسول صلی الله علیه وسلم چې یو کس به د صف نه شاته راښکو دی خو دا حدیث سندن ضعیف دی او په دې کس راښکودو کې د مخکې صف نه شاته درې نقصانات دي اولنی نقصان دا دی چې تا چې کله دی راښکودو شاته دی کو هغه اولنی صف ته نیمګړی کو او رسول صلی الله په صفونو کې خالي ځایونه مه پرېږدئ نو ته یو دا کار وکړو دویم دې دا ظلم وکړو چې ولې ته دی د غوره ځینه راشاته کې هغه راغلی دی وختي نو دی ولې راشاته کې درېیمه دا چې په ده باندې دې تشویش جوړ کړو مونځ دې په خراب کړو خشوع دې په خراب کړه نو صحیح خبره دا ده چې کله ته جومات ته راننوتې او صفونه ډک شوي وو وګوره که ځای پکې میلاو شو صحیح ده که ځای میلاو نه شو نو شاته یوازې ستا مونځ کېږي خو یو کس شاته راکاږه مه ځکه چې دې باره کې د حدیث کمزورې دی سندن والله اعلم د هغې نه به سوال دا دی چې یو زنانه احتلام ورته وشي او هغه پوه شي چې ماته احتلام شوی دی نه دا به غسل کوي او که نه ځکه چې هغې حیا ورځي که غسل وکړم خلک وایي چې څه چل شوی جواب د دې مسلې هغه دا دی احتلام په اصل کې
دې ته وایي چې ښځه یو که سړی دی په خوب کې داسې څه ویني چې کوروالی کوي یا د هغې په شان نور څه د هغې دلته غالبا مني ځي د انسان نه غالبا اگر که لازم نه ده او چې کله زنانه داسې اثرات ویني چې د هغې نه مني تلې ده په خوب کې نه دا بیا غسل کوي او که څه اثرات یې ونه لیدو نو بیا به غسل نه کوي دا مسله د سړي او د ښځې لپاره یو شان ده نو دا لنډه یاده ساتئ یو سړی دی په خوب کې ولیدي مثال کې کوروالی کوي یا بل سره شهوت کار کوي سهار چې راپاڅېد نو په پرتوګ باندې څه اثرات نه وو نو په ده باندې غسل نشته یو سړی دی احتلام ورته یاد هم نه دی چې ما څه لیدلي او څه نه ولیدلي خو چې راپاڅېد په پرتوګ باندې اثرات ولیدو د منۍ نو په ده باندې غسل شته مطلب دا چې خبره ټوله تړلی شوې ده په منۍ سره چې دې ولیده نو تا باندې غسل شته چې دې ونه لیده غسل په تا باندې نشته او دې باره کې یو حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د عایشه رضی الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما یو سړی د سحر راپاسي چې وګوري د پرتوګي لون شوی خدا ورته یاد دی چې ما څه لیدلي که څه نه دي لیدلي خبره ته یې لیدلي نه رسول صلی الله علیه وسلم یغتسل غسل بکی وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يرى بللا او یو سړی د احتلام اخوب ورته یاد دی خو سلونوالی محسوس نکو رسول صلی الله علیه وسلم غسل علیه په ده باندې غسل نشته سبحان الله دغه حدیث کې دي بار بار موږ دا خبره کوو چې ګورې قرآن او حدیث کې هره مسله شته بالکل د دې رور جواب هغه په دې حدیث کې نو ام سلیم رضی الله عنها چې کله دا خبره واورېده یا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك شيء یا رسول الله د زنانو دغه مسله رسول صلی الله علیه وسلم نعم انما النساء شقائق الرجال اهو سړي او ښځو په احکامو کې یو شان دي لده چې استثناء راشي دغه شان یو حدیث کې دا راځي چې ام سلیم رضی الله عنها پر رسول الله پسې راغله او تپوس یې وکړو عن المرأة اذا هي رأت في منامها ما يرى الرجل چې یا رسول الله یو ښځه داسې خوب ویني لکه سړی چې ویني هل عليها ان تغتسل په دې باندې غسل شته رسول الله اذا رأت الماء چې اوبه ولیدي فعليها ان تغتسل اوبه مطلب یې نه معنی نو زنانه تم دې احترام کیږي لکه څنګه چې سړی ته کیږي او مسله دوی یو شان ده او دا خبره به کې نه چلیږي چې حیا ولا ورځي او حیا نه ورځي دا باندې غسل واجب دی لازم به غسل کوي دا بعض وایي چې لکه مثال کې مشران ناسي او پلانې ناسي او علانې ناسي ډېرې طریقې شته ناممکنه خبره چې بالکل داسې طریقه نه خو غسل پې لازم دی والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې زه په اسټرالیا کې اوسېږم او هلته دغه اختر را روان دی د نصاراو د عیسایانو چې هغې ته کرسمس وایي او دغه خلک که موږ ولې مبارکي ورنکو نو چې زموږ مخې ته تېرېږي نو موږ ته دغه وایي میری کرسمس او هیپي نیو اییر نو موږ به د دې څه جواب ورکوو الجواب هغه ده اول خو دا خبره یې ساتئ دا اهمه خبره ده چې مسلمان له نه دي جایز چې دی د کافرانو په اخترونو کې شرکت وکړي نه به هغوی له مبارکیانې ورکوي بلکې علما وایي چې کله ناکله دا خبرې سړی کفر ته رسوي قد یؤدي بفاعله الى الکفر دې له سړی کافر کېدی شي بعض حالاتو کې امام ابن القیم رحمه الله وایي هر چې کافرانو له مبارکي ورکول دي د هغوی په اخترونو کې فحرام بالاتفاق اتفاق د مسلمانانو او علماو دا حرام کار دی دې چې ورته نه چې د اختر دې مبارک شه او په دغه خوشحالي کې دوی له هدیه اخیستې ولې وایي دا داسې ده لکه ته چې هغه له په دې باندې مبارکي ورکوې چې ته صلیب ته سجده لګوې مبارک شوي صلیب ته دې سجده ولګوله دغه شان د هغه د اختر هم د هغه د دین حصه ده که نو چې ته له مبارکي ورکوې خو د هغه په دې دین باندې هغه له مبارکي ورکوې چې هغه زمونږ د شریعت خلاف دی د قرآن او حدیث خلاف دی د عیسی علیه السلام خلاف دی او ته په له مبارکیانې ورکوې د بعضو له هغه هدیې علي خصوصا هغه ګفټونه ده او ونې او په هغې کې لیټونه لګېدلي او دا ټول حرام کارونه یې او زمونږ په دې امت کې هم داسې شتې کم یو دي دغه دي که د میلادیان
هغه هم د لیټونه میټونه خواره کړي په دې جوماتونو په دې لارو کوڅو کې دوی هم د خپل کرسمس کې او د کال چې شروع کېږي د انګریزي د کال د دې په ابتدا کې دوی دغه اختر راځي او په دې ورځ عیسی علیه السلام پیدا شوی اگر که دا خبر هم د دوی کمزوري دی چې په دې ورځ پیدا شوی او هغوی عیسی علیه السلام د الله زوی دی والعیاذ بالله او هغوی دا وایي چې الله سبحانه وتعالی د دریو دریم دی یعنی الهه درې دي عیسی علیه السلام او دغه مور او الله سبحانه وتعالی یا عیسی علیه السلام جبريل او الله سبحانه وتعالی والعیاذ بالله نو ته چې زی او دله مبارکي ورکې مطلب چې دا خبره صحیح ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ته به مبارکي ورکې الله په قرآن کې وایي تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا الله وی نږدې ده چې اسمانونه ټوکړي ټوکړي شي زمکه وچاودي غرونه ریزه ریزه شي راولېږي یلا ولي ان دعوا للرحمن ولد وی دي ظالمانو الله لپاره ولد ثابت کړي د دې خبرې د لاسه نږدې ده الله وی چې اسمان ټوکړي ټوکړي شي زمکه وچاودي غرونه راولېږي ته زی وغله مبارکي ورکې چې ستاسو خبره صحیح ده هغوی له مبارکي ورکول د حرام کار دی او چې هغوی بری دین سره راضي شي او بری کار به خو کفر دی والعیاذ بالله هغوی له مبارکیانې که مخامخ سره ملاو شوي که په واتس اپ باندې که په فیسبوک باندې په دې د حرام کارونه سبحان الله د مسلمانانو حال دې ته راورسي چې په دغه ورځ باندې چوټي ورکړي ټول مسلمانانو له وایي چې چوټي ده شي چوټي ده وایي نن د کرسمس ورځ ده وایي د هغوی د اختر لپاره چوټي مو ورکړي او دا بوډونه زی په زی لګولې یو په انټرنیټ کې او دا مسلمانان دا خبرې کوي نو دا نه دی جایز او کدی ته وایي چې هپی کرسمس یا میری کرسمس او یا بل سره ته وایي هپی نیو ایئر ته بوله قطعا جواب نه ورکېده دی نه بوله مبارکي ورکې نه به مبارکي اخلي لکه چې به دوانو کارو کې اوس ته شریک کېږي هر څه کې ته ویلی چې په دغه ټیم کې بل څه ټکی مکې ووایه خو د دې جواب به نه ورکې زما ټول ورونو ته د نصیحت دی چې په دې خپل دین باندې پکار دی چې موږ فخر وکړو د دې دین د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ له عزت راکړی پکار دی چې موږ د خپل دین عزت وکړو په دې باندې فخر وکړو خوشحاله شو موږ ته څه ضرورت دی چې یهودیانو له مبارکیانې ورکوو نصرانیانو له ورکوو هندوانو له ورکوو دا خو هغوی د ځان نه جوړ کړی دین دی د ځان نه جوړ کړي دین باندې ته څنګه غوله مبارکیانې ورکې والله اعلم